یم زه عبدالهادي یو ځل بیا تاسو ته یو نوی درس ته به ورسو چې دې درس کې به موږ څنګه وکولی سو چې ډیټا د ارقام صفحې ته اډ کړو که هغه ویکټور ډیټا وي یا سپیشل ډیټا وي یا راستر ډیټا وي سرخم ډیټا وي موږ څنګه کولی سو چې د ارقام صفحې ته ډیټا له یو فولډر نه یو ډرایو نه اډ کړو یا موږ سره په هارډ ډیسک کې وي یا ډرایو کې وي یا فولډر کې څنګه اډ کولی سو د دې کار لپاره به نن په دې درس کې موږ د راستر ډیټا یا ستلایټ ایمیج اډ کوو څنګه موږ کولی سو چې یو ایمیجري د ارقام صفحې ته اډ کړو او په هغې باندې ځان پوه کړو د دې کار لپاره زه ځم یو ارقام صفحه وځم دا یو ارقام صفحه ده دا په دوه طریقو سره اډ کیږي یوه طریقه ده چې فایل ته ځو فایل ته چې لاړو اډ ډیټا ورته وایو اوس دلته مختلف فولډر دي مثلا کنیکټ ټو فولډر سره کنیکټ کیږو یا اپ ټو ون لیول د ویکتور باندې کلیک کوو یو لیول وروسته ځو د موږ ټول فولډر چې کوم ډیسکټاپ کې دي یا په کمپیوټر کې یا ډرایو کې دي ټول موږ ته څه کوي ښکاره کوي که دې فولډر کنیکشن نه ځو له اپ ټو ون لیول سره دې فولډر کنیکشن ته ځو دا ټول فولډر دي ټول د کمپیوټر فولډرونه دي یا ډرایو مثلا سی ډرایو ډي ډرایو زما ډیټا په هارډ ډیسک کې ده زه ځم خپل فولډر پیدا کوم زما ډیټا دلته ده فولډر په دوه فولډرو کې زما ډیټا ده زه چې کوم پروژې باندې کار کوم هغه په 4 او 9 شپیتیست کې موقعیت لري ته باندې کلیک ټول ډیټا انتخاب اډ ډیټا خپله د ارقام صفحې ته اوس اډ کیږي ډیټا اډ شو دا زموږ ډیټا ده د حساب دا به زوم ان او زوم اوټ کې معلومه شي یا پان ورته راواخله اسانه زوم ان او زوم اوټ کیږي چون ډیټا درنه ده په جی ایس باندې هم بوج راولي د ښه وضاحت لپاره دا زموږ یو قسمت دی چې کابل کې موقعیت لري کابل ښار دی دلته ډیټا کې موږ ته مکمل معلومیږي دا راستر ډیټا ده ستلایټ ایمیج ده ایمیجري چې موږ ورته وایو موږ سره په ډرایو کې اډ مو کړه یوه طریقه دا وه چې فایل ته لاړو ډیټا درنه ده فایل ته لاړو اډ ډیټا ته لاړو هر چې فولډر یې باندې کلیک کړه ډیټا ماډ مو ورته ویلې ډیټا چې شو اډ شو دا ډیټا زه ریموو کړم رایټ کلیک ریموو بله طریقه دا ده چې دا اډ ډیټا ته زه سټنډرډ ټولز نه خپل فولډر ته ورځه چې هر چېرته مو فولډر انتخاب یې کوئ زما سره ډیټا په ډیسکټاپ کې ده انتخاب دا فولډر ټول ډیټا انتخاب اډ ډیټا چې شوه اډ شو دا ډیټا نه موږ کولی شو چې پلانګذاري وکړو یا فرض مثال یعنې دې ډیټا نه موږ ته ښکاري چې چېرته رود ده چېرته سیند ده سړک کلی کور منطقه ټول دا سړک ده سیند یوه برخه ده کړوپه جوړ شوی وړکی سیند دی مثلا دا سړک دی دو سرکه سړک ښکاري غټ سړک
دا موټر هم پکې روان دی. یعنې دا طریقه د اټکولو ده چې شوی د سټلایټ ایمیج و. په جی آی ایس کې د ډیټا اټکول فایل ته راوړو. یوه طریقه دا چې هر ډیټا هر ایکس واي هر ډیټا مو ورته ویلې ډیټا چې ورته شوه یا په سټنډرډ ټولز کې هر ډیټا چې ورته وایي سر چې فولډر یو ماته کېږي اډ کېږي ډیټا. دا طریقه د ډیټا د اټکولو وه. ښه ورځ ولرئ، کامیاب اوسئ.